په ټولو هغو مواردو کې چې زموږ عقیدې او زموږ د ملي منافعو سره ټکر ونه لري، د ټولو هیوادونو سره ښه تعامل ته آماده یو، کوو یې ورسره. موږ په دې دنیا کې د دې دنیا او د دې جهان د دې نړۍ یوه برخه یو. موږ غواړو چې د دنیا سره ژوند وکړو، زندگی وکړو. د ټولو اسلامي او ملي منافعو په نظر کې نیولو سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې ولرو. نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته ور وګرځېږي، نه غواړو چې نور افغانان دربدر شي، نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي، نه غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده شي، نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي. خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه، د داسې یو میکانیزم له مخې چې نه سیخ وسوځي نه کباب. باید د دې ملت د ژغورنې هڅو ته دوام وکړو. که یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې دا باید په یوه ورځ کې په دوې ورځې کې دا مشکلات حل شي، خو ځینې وختونه د ځینو مشکلاتو د حل په وجه تر هغه لوی مشکلات زیږي، تر هغه د لویو مشکلاتو سره موږ مخامخ کیږو. نو ګورئ، د تل پاتې امنیت، ثبات، استحکام او د افغانستان د آینده د ژغورنې په خاطر موږ باید حوصله وکړو، موږ باید صبر وکړو، د زغم څخه کار واخلو او په ښه تدبیر د خپلو ستونزو وحل ته ور وړاندې شو، تر څو خدای مه کړه داسې پېښه نه شي چې موږ د یوې ستونزې حل راولو خو پر ځای د هغې 4 او 5 نورې ستونزې